عدالتونه په لاهور کې چې د سموسې ریټ چک شي په هغه باندې سوموټو اکشن اخلي خو په یوه دماکه به په پښتنو سینچري والي وي دومره به مړه وي په هغه باندې اکشن نه اخلي دی. آیا موږ د پارلمان نه امن غواړو؟ نو وبخئ وزیر اعظم صاحب ماته دومره د وس څښتن نه ښکاري چې هغه په دې باندې خبره هم په خپله مرضي کولی شي. آیا موږ د میډیا نه امن غواړو؟ دا میډیا د پښتون وطن د امن دپاره تش یو سټیکر هم نشي چلولی. او آیا موږ د فوج نه د باجوه نه امن غواړو؟ نو وبخئ چې چا یعنی زه نه وایم د دوی خپل کتابونه پیدا کړي دي چې چا د بدامنۍ ټول اسباب جوړ کړي دي ویل یې زه د پوزه پرې کوم هغه یو پوزه زه نه پرې کوله خپل نطقې زه نه غوښته. نو شل کال دا اوس چې کوم د بدامنۍ لړۍ ده په دې باندې د شل کالو یو کیسه روانه ده. یو ځل به په هغه نظر اچوو ستا څومره مشران ستا څومره ځوانان ستا د وطن څومره زنانه ستا د وطن څومره ماشومان او حتی ستا د وطن څومره پولیس او نور وګړي دا په دې کې د دې دپاره شهیدان شول چې څه کوو موږ د دغې خاورې نه ترهاګرې ډلې وباسو. تاسو دې یعنې که څوک نه پوهېږي خدای دې پوه کړي چې دا ټولې وسلوالې ډلې بیا بیرته چا راوستې؟ دا معاهدې چا ورسره کولې؟ دا مذاکرات چا ورسره کول؟ او موږ په هغه ورځو هم دا یو چغه کوله چې ته مذاکرات کوې. نو دا چې کوم اوس بدامني ده شل کاله د دې دپاره اپریشنونه شوي دي. موږ دغو اپریشنونو ته دا ملیټري اپریشنونو درغلم او بیا درغلم د فلمي ډرامو په شان چې نامونه هم وو. موږ دغې پخوا هم دا ریجکټ کړي دي چې دا د عوام د استحصال دپاره کیږي او په راتلونکي کې هم موږ دې دا ریجکټ کوو چې دا دلته یوازې ډرامې دي. په دې خاوره باندې محترمو نو حل یې څه دی؟ زه راځم بیا په هغه شلو کالونو باندې خو حل یې مزاحمت دی. موږ که دغو اولسونو خپل مزاحمت نه وکړو، که دا اولسونه خپل نه راپاڅېدل، که دا مختلف زموږ په خاوره باندې سوچ او پېښې لرونکي خلک خپل نه راپاڅېدل، دوی ته د امن ورکوونکي هیڅوک هم نشته دی. تاسو ته پته شته دی چې کله هم د بدامنۍ دپاره یو ماحول جوړیږي نو اول به یونیورسټیانو ته یو کاغذ ولیږي چې دلته خطره ده، بیا به پسې د ټوپکو ول راشي چې موږ سټوډنټ ته ټرینینګ ورکوو، ته به وایې چې که دوی هم برتي شوي دي. داسې یو سټوډنټ ته ولې دمکیانې میلاویږي؟ په دنیا کې چې دی دغه شی ثابتوي چې دلته جنګ دی ترهاګري ده او موږ د هغې ختمولو کوشش کوو، نو تر ټولو هغه طبقه چې تر ټولو زیاته په نړۍ کې د هغه ته اهمیت حاصل دی هغه تعلیمي ادارې دي، نو دوی اول هغه ټارګېټ کړي، په هغه کې دننه دوی ته بیا په دې خاوره باندې لار جوړه شي چې دوی اپریشنونه کوي، یو بل حرکت کوي او بیا په دنیا کې د هغو نه د ډالر راخیستلو هم یو کاروبار ورته جوړ شي. محترمو اوس زه راځمه چې دا ترهاګري آیا د نن ورځې مسله ده؟ 100 کاله دلته د وارن ټیرر په نام بلکې وارن ټیرر نه سو کالډ وارن ټیرر په نامه باندې دلته جنګ وشو. امریکا دعوا کوي چې موږ د ترهاګرۍ خلاف یو، یورپ دعوا کوي چې موږ د ترهاګرۍ خلاف یو، اقوام متحده هم دغه دعوا کوي. خو دلته یو سوال دی، د هغې جواب دی هم بیا دغه امریکا یورپ موږ پښتنو ته راکړي. د پاکستان د فوج کرنل امام نه راواخله تر مشرف پره دوی خپله دعوې کړي دي چې ترهاګرې ډلې موږ جوړې کړي دي. نو محترمو دا بس نارې پرېږدئ، زه بغیر نارې دا ټولې خبرې په خپل نثر کې درته کوم. محترمو
دا امریکا، دا یورپ او دا اقوام متحده که رښتیا د ترهګرۍ خلاف وای نو تر ټولو زیات ډالر او تر ټولو زیاته اسلحه او تر ټولو زیات اخلاقي سپورټ یې هغو جرنلانو ته ولې ورکړه چې کوم د ترهګرۍ په جوړولو کې ملوث وو. نو ظاهره خبره ده چې پر شا ته هم د دغې سره ولاړ یې. محترمو، تاسو به هغه یو ناوله سرجي ناستی 100 year of solitude د تنهایۍ 100 کاله، زه تل د هغې مثال ورکوم. هغه یو کلی وي، هغه دنیا نه وي لیدلې، خو چې کله هم په یو میاشت کې خانه بدوش خلک په دې کلي تېرېږي نو خانه بدوش د ځان سره فیصله وکړي چې یاره موږ به د خپل کاروبار دپاره څه نوی شی راوړو او دوی ته به متعارف کړو، نو دوی به پیسې راکړي، موږ به ګټه وکړو. نو یو ځل د دوی سره هیڅ نه و، نو د برف د واورې هغه سپینې تودې وي هغه یې راواخیستلې او خلکو خو نه پېژندلې، نو خلکو ته یې متعارف کړل چې دغه د سپین کیکونه دي او دغې په لیدلو باندې 15 روپۍ او په لاس لګولو 10 روپۍ ټیکټ دی. نو خلکو هم سپین کیکونه چونکه دوی لیدلي نه وو، مونږ ته هم دلته خلک د وارن ټیرر په نامه د اپریشن په نامه په مختلف نامونو باندې یو کاروبار راوړي، نو مونږ ساده خلک بیا پکې روان شو چې واقعي دا دی. دا چې څومره هم دوی ټرمینالوجي جوړه کړي دي، اصطلاح یې جوړه کړي دي، دهشتګرد، ملیټري اپریشن، فلانکی دا ټول چې سره جمع کې په آخر کې ډالر ځنې جوړېږي. دا ټول چې سره جمع کې دغه نه دوی دا ټول جنگ کې دننه چې کومه بیانیه روانه کړې ده هغه په اصطلاح روانه کړې ده. یعنې مثال درکوم، دی به دغې خاوره ته ترهګري راوړي، دی به په جنګونه کوي، دی به فساد جوړوي. محترمو، د هغې فساد خلاف چې کله خلک راټول شي امن غواړي احتجاج کوي، دوی به هغه احتجاج ته د انتشار نام ورکړي. هغه د امن احتجاج ته د انتشار نام ورکوي او په لکونو کورونه به ړنګوي، هغه ته به انتشار نه وایي. تباهي به جوړوي، هغه ته به انتشار نه وایي. محترمو، دا لوبه اول دوی په قبایلي علاقو کې روانه کړله، نو د هغې دپاره یې طریقه کار څه خپل کړو. نو گو زون دې ته هیڅ انډیپینډنټ سورس آف انفارمیشن دوی نه پرېښودو. یو صحافي هم چې هلته کار کولو هغه ټول نه یې پرېښودل، هغه یې مړه کړل. هلته سورس آف انفارمیشن یعنې خلکو ته د معلومات ورکولو هغه سورس، هغه ذرایع نه پرېښودلې. اوس هم دی چې دوی دا لوبه په اسانه وساتي. تیرا دلته به خیبر افریدي وي، څوک به ناست وي. تیرا اوس هم د راجګال سیمه بند ده. ولې بند ده؟ څوک پکې ساتي یار؟ نوره نه ده بنده. شوال بند دی، نورې سیمې بند دي، مختلفې سیمې 20 کاله کېږي چې بندې پرتې دي. ولې بند پرتې دي؟ 20 کاله مونږ تلاشیانې ورکړي دي، 20 کاله مونږ تلاشیانې ورکړي دي او بیا هم نن په مونږ پسې ټوپک راخیستی دي، مونږ نه پرېږدي. نن په سوات کې امن خراب دی. سوات، د سوات ولس تر ټولو زیات د بجلی ټیکس ورکوي، تر ټولو زیات د ګیس ټیکس ورکوي، تر ټولو پابند خلک دي، بیا یې نه پرېږدي، بیا یې نه پرېږدي. په دې خاوره باندې 20 کاله دا جنګ لګیا دی او تاسو ته پته شته چې په کوم ځای کې دوی دا لوبې کوي هلته به انټرنیټ بند کړي، سورس آف انفارمیشن، چې هیڅوک هم دا معلومات بهر خوره نه کړي. هر غلط کار په تیاره کې کیږي او سم کار خلک په رڼا کې کوي. مونږ هم دغه ورته وایو چې ستا ټول ګیمونه پټ دي او منظور که څه وایي ښه په ښکاره وایي. نو معنا یې دا ده په دنیا کې یو ښه کار هم څوک پټ نه کوي. ښه کارونه د ویاړ کار وي، د فخر کار وي، څوک به یې ولې پټ کوي؟ پټ چې کېږي هغه که په ذاتي ژوند کې دي که په اجتماعي کې دي هم
پټ ژوند اکثر خطا ژوند وي، غلط ژوند وي، ځکه نو د دوی انټرنیټ هم هلته بند کی. هر هغه تن چې هلته خاندی ملک ته یو 15 کسان یې خبره اوري وبخئ، د هغه سره هم داسې یو تعلق جوړ کی چې بیا هغه هم خبره نشي کولی، هغه هم د ځان سره ملګری کی. محترمو، د دغو د نور پټ ساتلو دپاره ایکشن ان ایډ آف سیول پاور جدید دنیا دی، مهذبه دنیا، مهذبه په نام، هغه د موږ ته وښایي چې په 21مه صدۍ کې پرېږده په سن 0 کې هم ایکشن ان ایډ آف سیول پاور په شان یو قانون موجود و. ایکشن ان ایډ آف سیول پاور په نن وخت کې په ټوله پښتونخوا خیبر پښتونخوا باندې نافذ دی. هغو کې څه لیکلي دي؟ یو شک دا هم دی پکې چې ته چاته په دې بنیاد هم سزا ورکولی شي، ورکولی یې شي، وژلی یې شي، کور یې ړنګولی شي چې د ده انټینشن یعنې څه فکر کوي. یعنې یو تن ناست دی هلته سوچونه کوي، ته راغلی وده وژلو چې ته دا سوچ کولو چې زه به په چیک پوسټ حمله کوم، نو ته د سوچ نه څنګه خبر یې؟ دا یعنې په انټینشن باندې، نو انټینشن چاته پته ده؟ داسې دروغجن قانونونه په دې صوبه باندې نافذ دي. او بیا چې کوم عام قوانین دي ټول ختم کا. نن د خدای مکړه چا ورور څوک ووژني دلته ریاستي ادارې ته لاړ شه، پولیس ته لاړ شه چې اف آی آر کوم، نه کوي. عام چې کوم قانون وي د انصاف ډایرکټ ختم شو ستا دپاره. عدالت ته لاړ شه، نه درته کوي. په هیڅ صورت هم د انصاف لار هم نه وي. میډیا بنده، د انصاف لارې هم بند دی. هغه قوانین لاګو چې په هغه کې یو د امن چغه هم غداري شمارل کیږي. نو دا هر څه د څه دپاره کېدل؟ سټیټ آف ایکسپشن. طالبان یا نور ګروپونه از نتھنګ اونلی ټو رول پښتونخوا. دا نور هیڅ نه دي، یوازې د پښتنو باندې د پاسه د حکومت کولو ذرایع دي مختلفې. دا مسلح تنظیمونه چې کوم جوړ شوي دي، دغه یو بل فیکټر درته ښیم. دا چې په دنیا کې هر څه ووژني، یو څه ګیله، یو څه عدالت، یو څه طریقه به پیدا کړي، خو چې کله تا په دې ګروپونو ووژني نو د خلکو په ذهنونو کې د عدالت د سره خیال هم نه راځي چې اوس ته انصاف هم شته. د ریسرچ د تحقیق هیڅ خیال نشي راتللی. دا داسې تنظیمونه، داسې سټپونه جوړ کړي دي چې بیا تا ته د انصاف یا د انساني جدوجہد د لارې د یو مزاحمت څه طریقه هم په د خپل ذهن کې نه وګرځېږي. نو دا او سټریټیجک لالیسنس چې کوم شروع دی، هغه خلک چې په دې خاوره باندې هغه ډرګس، آیس وغیره خرڅوي، هغو ته باقاعده په بخښنه سره هغو ته مسله نشته دی. خو ته که راتللی دا ټوپۍ دې په سر کړې وه، ټوپۍ نه مسله شته دی، بم نه نشته دی، بم نه نشته دی، د بل سټریټیجک لالیسنس دی. نو محترمو، فیک انکاؤنټرز څومره زیات دي. دا اوس په سوات کې یوه واقعه راغله په منګوره بایپاس، دا خو ښکاره راغله. په دې خیبر کې دلته نږدې دی، ډېر تاسو که تحقیق څوک کول غواړئ لاړ شئ چې څومره انکاؤنټر شوي دي، ټول فیک دي. دلته یو ټیچر تېر کال عرفان نوم یې و، ویې وژلو چې ترهګر مو وژلی دی. 5 ورځې پس هغه ټیچینګ ټیسټ یې ورکولو، هغې نه را روان و، په هغه کې په لاره کې وژلی و. فیک انکاؤنٹر شروع دی. موبیلٹی ختم دا. په دې وطن کې هر ځای ناکې دي، او یوازې فزیکل موبیلټي نه، یعنې یو فکري موبیلټي هم دوی ختم کړې ده. په لاره کې چیک پوسټ دی، او که ته یو نوی فکر جوړوې د وطن دپاره، نو هغې دپاره د غدارۍ فتوی دي. په دې حالات کې پرمختګ څنګه کېدلی شي؟
په داسې حالاتو کې د یو سټوډنټ د یو ټیچر او د معاشرې د یو عام وګړي یعنی فرایض څه دي؟ زما محترم ورونو، اول فریضه دا ده چې هغه فکر، هغه سوچ چې په کوم باندې دلته ترهاګري کیږي د هغې پر خلاف فکر جوړول، هغه فکر خوارول چې دلته امن راوړي. زما د وطن خلک چې کله باشعوره وي بیا یې دوی نشي استعمالولی. دا هر څه چې کېدل د دغې وطن بچي یې استعمال کړي دي، ولې هغه قامي شعور نه لرلو، هغه د خپل قام وطن ګټې او مفادات نه پېژندل. لاهور خلق ته زما د وطن کوڅې نه وې معلومې، خو دلته یو سړی په 50,000 روپیو په 15 کیلو دال پیدا کړی و. خو که موږ چیرې دا ولسونه، دا ځوانان د خپل وطن شعور او پوهه زیاته کو، د خپل وطن مفادات خلکو ته ور وپېژندو، دا ترهګرۍ پر ضد سوچ او ریاستي چې کومې ایجنډې دي د دې د پروموټ کولو دپاره دا ټول ایکسپوز کو، په دې کې د یره نه کار وانخلو، بیا امکان لري چې موږ تر ډېره حده پورې په دې کې بریالي شو. که زموږ قام او وطن باشعوره و بیا دلته دوی جنګ نشي کولی، دا په ناپوهي کې کوي دوی دا هر څه. لہذا اول کار دا دی چې هر ځای چې تا ته موقع وي ته د خپل وطن د مفاداتو فکر زیات کا او هغه فکر چې په دې خاوره باندې بربادي غواړي هغه ختم کا. دوم هم آهنګي پیدا کوي. په موږ کې دننه په وړو وړو خبرو په دې باندې جنګونه دي، ته د پی ایس ایف یې، ته د آی ایس ایف یې، ته د جماعت اسلامي یې سره تعلق لري، خو چې د وطن خبره راشي هم آهنګي په یو ځای به هلته ودرېږئ، تاسو په یو ځای به هلته ستاسو ودرېدل وي. دا یعنی اختلاف په فکر راشي. زه اکثر ورته وایم وطن د مور حیثیت لري او د بچو د خپل مور د پاره یعنی هر بچی خپله پیشوي، خو د مور په خدمت باندې هیڅ اختلاف د چا نه وي. د خپل وطن په حواله سره باید موږ په یو ځای ودرېږو. که چیرې موږ په دې خاوره باندې د قام وطن د مفاداتو او د امن شعور خور کو او په موږ کې هم آهنګي وه، یعنی باوجود د اختلاف موږ د خپل خاورې دپاره او د خپل مور وطن دپاره په یو ځای ودرېدلی شولو، بیا زما نشي خیال چې په دې خاوره باندې جنګ یا د جنګ پالیسي څوک راوړي. نو دا یې لار ده. ساده خبرې دي، څه داسې کولیې نه دي چې زموږ په څه راکټ ساینس نه چې زموږ په پوهه کې نه راځي، بیخي ساده خبره ده. نو د دې دپاره خپل ځوانان تیارول دي، خپل خویندې تیارول دي، خپل ورونه تیارول دي، خپل سپینګیري ماشومان یعنی د وطن هر وګړی په دې فکر باندې اچول دي. زه خپله خبره یو ریپیټ کوم، په دنیا کې که زمونږ عزت و، که زمونږ قدر و، دا به زمونږ د خپل وطن په جوړولو کې وي. د دې نه علاوه که موږ په دنیا جهان کې ډېر څه هم ولرو، ډېر کاروبارونه مو جوړ شي او ډېرې بنګلې جوړې کړو، خو په پردي وطن به بیا هیڅ موږ عزت ونه موندو. نو که عزت غواړي دا وطن ته څوک، هغه د دغې وطن د امن او د دغې وطن د وسایلو خبره وکړئ. دا ټوله بدامني دا دلته د دغې وسایلو د لوټلو دپاره ده. پښتون وطن د وسایلو ډک وطن دی، دا انتهایي خوږ وطن دی. دا زموږ ځوانان لاړ شي په عربو کې ژوند تېروي، 40 کاله تېر کړي، واپس راشي. عرب سپرلی نه لري، موږ سپرلی لرو، موږ اوړی لرو، موږ ژمی لرو. موږ د دنیا جهان تر ټولو خوږې میوې لرو، موږ سبزیانې لرو. موږ په دې خاوره باندې هم په خاوره لاندې هم په خاوره باندې د دنیا تر ټولو خواږه وسایل لرو. خدای پاک چې په سورت رحمان کې د کومو نعمتونو ذکر کړی دی، ټول زما په وطن موجود دي. محترمو، د دغې وطن بچي باوجود د دومره وسایلو، باوجود د دومره لوی
یعنی څه چې ته خدای ورکړي دي دا خاوره کې موجود دي باوجود د دې هر څه 1.5 کروڑ پښتانه نن په سفر کې ژوند تېروي دا طالب علمان دا رالویږي دا سبا ډیګري اخلي په ډیګري نه پاس 6 کاله 8 کاله د په دا پسې ګرځي چې یوه نوکري نشي پیدا کولی ته د دومره مالدار وطن څښتن یې ته د دومره مالدار وطن څښتن یې چې دا پښتانه پرېږده د دنیا 1.5 کروڑ نورو خلکو ته هم موږ روزګار ورکولی شو خو ته چونکې په خپله خاوره اختیار نه لرې ته په خپله وسایلو باندې اختیار نه لرې ستا په خپل وسایل خو پرېږده وبښئ دلته په خپل لباس اختیار نه لرې ته په یوه ټوپۍ اختیار نه لرې ته په 1 انچ ځمکه اختیار نه لرې ګرځي په دې وطن کې موږ ته خو پته نشته دی چې ترهګر څنګه راننوتلی شي دلته خلک دلته سټوډنټ په یو کمره کې دننه خبره نشي کولی نو دا دومره لوی لوی د ټوپکو سره خلک څنګه ګرځي په کلي کلي په کور کور یې په ساده کپړې کې جاسوسان تېر کړي دي د دغې په منځ کې څنګه ترهګري کېدلی شي نو محترمو دا یو ګیم دی دا یو کاروبار دی د دغې کاروبار دا د څو غټانو کاروبار دی موږ ډېر خلک یو هغه لږ خلک دي خو موږ پاشلي یو موږ تقسیم یو ځکه دوی په موږ باندې بریا موندلې ده دوی منظم دي موږ غیر منظم یو دوی په خپله کې په یو بل سره یعنې ودرېږي په کلک حالت کې موږ په کلک حالت کې هم یو بل ته پیغورونه سره ورکوو موږ اوس هم لا د وطن د راټولېدلو فکر نه دی جوړ کړی که چیرې موږ سره راټول شو نو چیرې دوی څو کسان او چیرې دلته 15 میلیونه پښتانه افغانان نو محترمو هیڅوک هم د مقابلې نه دي زموږ او ستاسو خو البته مقابله څنګه ګټلی شي په دې طرز باندې ځان پوهول دي نو ما بیا هم درته وویل چې دلته یو خو قامي شعور قامي فکر جوړول دي او بیا دلته هم آهنګي پیدا کول دي چې موږ په د یو بل سره دومره هم آهنګي وي چې کم سے کم د دې جنګ مخنیوي دپاره موږ په مخ لاړ شو او د دې ټولو دپاره به په موږ باندې تاسو لیدلی دي قسمه قسمه پروپیګنډې کیږي ډېرې زیاتې کیږي بیا په هغه نه پس میډیا دوی سره ده طاقتونه دوی سره دي چې څه یې خوښوي زموږ پر خلاف دوی کوي خو موږ څه ویلي دي موږ یوه خبره کړې ده چې موږ ستا د پروپیګنډو ستا د هېڅ شي جواب هم موږ په خپلو خبرو نه درکوو موږ یې په اعمالو ثابتوو چې ته دروغ وایې موږ به په خپل کردار ثابتوو چې ته دروغ وایې ستا دروغ गुंडागर्दी का मकाम नारेबाजी से ज्यादा तक काम करो गुंडागर्दी का मकाम गर्दी का मकाम नो محترمو خپ برداشت سره خپ صبر سره د خپل کام مقدمه او بیا طالب علمان د دې ځای نه چې پیرنګای سړلی دی په هغه کې هم د سټوډنټانو لوی کردار و د ایوب خان مارشل الله مکمله سټوډنټانو ختم کړې وه نو محترمو نو تاسو کردار ادا کولی شئ دلته خو موږ په 3 خولونو کې دایرو کې بند شوي یو اول وایي چې ته سټوډنټ یې په دې خبرو کار مه لره دنیا جهان نورې خبرې به کوې په هغه کې به دا مسله نه وي چې ته په دې کار مه لره خو چې د وطن خبره شروع کړې په مخ درې چې په دې کې کار مه لره که نه نو یو خو دغه خبره وي زه دا نه وایم چې سټوډنټ ته خپل تعلیم نه کوي زیات نه زیاته خپله سټډي وکئ مطالعه وکئ زما وطن چې ښه ډاکټران ښه انجینران ښه فلسفران ښه تعلیم یافته خلک لري نو هغه به تر ټولو بهتر وي خو یوازې د وطن فکر هم ورسره ضروري دی چې فارغ وخت وي په فارغ وختونو کې د خپل وطن بیس ښه قلعام وشي نور خو زه دا هم وایم چې باید دا ټول ملګري په سوشل میډیا باندې هم ښه قلعام د خپل وطن خبره وکړي په دې کې هېڅ یره ونه کړي مکمل راووځي نو یو خو یو نو ډېره مننه ډېره مننه نو
یو خو دا وي بیا په هغه نه پس ته نوکر شې سرکاري نوکرینو خلک وایي د وطن خبره مه کوه هغه دې ختمېږي خپلو بچو ته دښمن شوی او بیا چې ریټایر شې بیا کام نه در سره ماني چې ته د وطن خدمت کې هغه وایي مخکې هم نوکري کولې اوس دې هم لکه څه نوکري په مخه کړې ده نو دا ده چې د وطن خبره دا ضروري خبره ده دا اهم خبره ده دا هېڅ غیر ضروري خبره نه ده او البته په دې کې دننه تکلیفونه چې هر څه راځي دې ته به تیار وو په خپله خاوره کمپرومایز نه کوو د خپلې خاورې په امن کمپرومایز نه کوو د خپلې خاورې په اختیارو په وسایلو کمپرومایز نه کوو که کومه ورځ ټول کام په دې شي باندې د کمپرومایز نه انکار وکړه په هغه ورځ به نه ستا مسافر وي نه به د بېروزګاره خلک وي نه به بدامني وي او نه به د دغې خاورې خلک د بدحالۍ شکار وي د دغو ټولو علاج دا دی چې موږ به کمپرومایز په خپله خاوره باندې د خپلو خاورې په امن په وسایل نه کوو ډېره مننه کوو د یونیورسټۍ طالب علمان او د دغې چې کوم زموږ ملګرو منتظمین دي د ټولو مننه پراګریسیو یوت الاینس والا مننه او بیا به هم راځو دا یونیورسټي دا د پښتنو یونیورسټي ده دا د جنرالانو یونیورسټي نه ده دا ته به موږ بیا هم راځو ډېره مننه